دلته یو جلسه وا په دې چوکیدګار کې دی یو پیر صاحب موټر ولاړ نو شیخ ور سره ولاړ او موټر سره نو یو سړی وې دا د پیر صاحب موټر دی شیخ ورتل دا خله دی ما تکم موټر ولې وې دې کې خټر راځي دا د صاحب مبارک موټر دی تولنده شریف وایا ول د صاحب ځای کې که خر وی هغه ته بیا څه ول خر شریف به ورته وي او ول کاغه بیا خاشنه کول ول خاشنو ته هم خاشنه شریف وي دا زمونږ ملک دی او دا زمونږ وطن دی او دا زمونږ خلق دی او دا زمونږ قوم نن ستاسو هغه مثال دی یو امام ولاړ دی په مصلی باندې رستو ورپسې مقتدیان ولاړ بار نه څوک راغی السلام علیکم اوس هغه جاهل ته وګوره جمع ولاړه ده او په جمع سلام اچي ایو په کې وعلیکم سلام نو بل دا سیوالو ویلې په مانځه کې خبرې کې نو امام ولا مخ راو ګرځولو ویلې ستاسو خو منځ مات شو خو شکر دی چې ما خبرې نه دي کړې دا امام او دا مقتدیان تاسو خیال راغی یو نوابو اعلان په کلی کې وکړ چې هلکه څوک ملا نه کوي قدر کې ملا پیدا شو نو تبا کوم وی چې نه کوم موږ ملا توب نه توبه ده پټه صلاح کړې ده چې د دې نواب مطلب څه دی راځي پټ پکې یو ملا کوي پټ یو سړی هندوستان ته لېږلی دی او لسته کاله کې ښه عالم شوی دی او کلي ته راغی چې راغی نواب ته وایي چې جی مونږ کې خو یو ملا پیدا شو وی څوک دی وی فلانه وی تاسو یې راولئ نو د نوابانو ته که خیال وکړي دا غټې متکې پرتې وي متکه پېژنئ غټ بالښت لوی کټ او غټ بالښت او توره یې رایستې ده او په بالښت کې داسې ایښې ده او ملا یې وله راوست ها ملا صاحب کوم ځای کې علم وکړو نواب ورته وایي د نوابانو خبرې مې اورېدلي چېرته د خانانو خبرې مې اورېدلي که نه خان نواب ها علم دې وکړو اوجي هم ښه عالم شوې وی اوجي څه خو پاتې نه دي وی نه جي یو ټکی هم نه دی پاتې ټول کتابونه مې خلاص کړل ویل ګوره ملا صاحب څه به پاتې پکې ویل نه جي بلکل بس تورې ته لاس کړه نواب چې دې سټ ته والا برابر کړه ویل تا ویلي چې خدای یو دی خو چې داسې کړې تا ویلي چې خدای ویل نه ما خو نه دي ویلي چې خدای یو دی ایمان دی چې څه ته خوري او در سره زم وخوره څه ته اغوندي در سره زم واغونده دا خبره مې ښار کې کړې وه زما دا بوټان چا ولیده تر اوچت کاله که دا بوټ نه ما ته یې وې د 1200 روپو بوټان دی چې ولیده مالدام د هغه مهرباني ده چې اخیستې مې په 50 روپۍ دي په کبار کې او ښکاري د 1200 نو مالدا داسې چل دی چې یو سړی او ښځې وینځلې جامې اغوستې وې نو چېرته بل جامې لږې شلېدلې ویل سړي ستا په کور کې زه په دې جامو کې ګرځم هغې ویل وه ښځې ځان د زړو جامو کې جوړ کړه لکه په وران کلي کې باغ د ګلو وي نن خو په دې زړو جامو کې ناوې ښکار نو دام د هغه مهرباني ده چې د 50 روپو د کبار بوټ تا ته د 1200 ښکاري او تا د 1200 کوټ یا د 15-16 روپو پینټ اغوستی او پکې د چواړیانو جمعدار ښکاري دام د هغه مهرباني ده چې ما د کبار بنین اغوستی او ته وایې چې دا د لندن نه ورته چا راوړی دی او تا د لندن نه راوړی خو چې هلته مخکې د سپیا کې په شان دی پکې کبار ښکاري ځکه دوی له خو خدای شکلونه نه دي ورکړي د چا پوزه کږه ده د چا خوله کږه ده د چا غوږ بونډی دی خیال دې راغی که نه نو دا هم د هغه مهرباني